چې څوک به خاورې ایمان نه وړي. په ایمان وایه ملا صاحب چې ادم په چغو سر وي د هوا لپټه نه وي، د هر چا کډه په سر وي د هیڅ چا لپټه نه وي. چې اسلام په وینو رنګ وي، هر مقام په وینو رنګ وي، ژوند په شان د درنده وي، ژوند تمام په وینو رنګ وي. نو له جوماته چې څوک کور ته پاڼې پاڼې قرآن راوړي، څوک به خاورې ایمان نه وړي. په ایمان وایه ملا صاحب چې په وینو کې اوسېږو، چې په وینو کې لمبېږو، د یو بل په غوښو پایو په سرو غوښو نه مړېږو. چې کورونه شهیدان شي، ارمانونه شهیدان شي، کاڼي بوټي په ژړا شي، جوماتونه شهیدان شي. نو یتیم چې په ژړا کې اوښکې اوښکې ګریوان راوړي، څوک به خاورې ایمان نه وړي. په ایمان وایه ملا صاحب چې د ظلم انتها شي، مینه ختم شي، فنا شي، په هر لورې چې تور تم شي، په هر لورې کربلا شي. چې زمونږ دا زندگی وي د خدایانو بندگی وي، بس خاموشه خاموشي وي او د ډب مسلمانی وي. چې وریځ په اسمان راشي د سرو وینو باران راوړي، څوک به خاورې ایمان نه وړي، څوک به خاورې ایمان نه وړي. په ایمان وایه ملا صاحب چې عزت پکې نیلام شي، زندگی د زهر و جام شي، په هر لوري قتل عام شي، په سرو وینو رنګ ماښام شي. نو د وخت څو باتورانو د اسلام ټیکدارانو، ای بې رحمه قاتلانو بې ضمیره غلامانو. ای د وخت څو باتورانو د اسلام ټیکدارانو، ای بې رحمه قاتلانو بې ضمیره غلامانو. چې په وینو کې څوک رنګ شي، الزامونه په ځان راوړي، څوک به خاورې ایمان نه وړي. په ایمان وایه ملا صاحب چې دا مونږ یو، دا محال وي، په هر لوري توره ډال وي، امن تل په دار ځوړند وي، امن تل حلال حلال وي. چې ارمان پسې ارمان شي او له انسانه جوړ حیوان شي، چې کافر هم مسلمان ته غلی ودرېږي حیران شي. چې ارمان پسې ارمان شي، له انسانه جوړ حیوان شي، چې کافر هم مسلمان ته غلی ودرېږي حیران شي. نو چې په زړه کې څوک زراره بګنون کې خفګان راوړي، څوک به خاورې ایمان راوړي. په ایمان وایه ملا صاحب چې ادم په چغو سر وي د هوا لپټه نه وي، د هر چا کډه په سر وي د هیڅ چا لپټه نه وي. نو له جوماته چې څوک کور ته پاڼې پاڼې قرآن راوړي، څوک به خاورې ایمان راوړي، څوک به خاورې ایمان راوړي.